د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. افغان چارواکی وایي پاکستان کې شريرې کړۍ افغانستان سره جنجال جوړ کړی. د خوست والي مولوي عبید الله مختار نن دغه ولایت کې د یوې غونډې پر مهال ویلي د پاکستان ولسونو د کډوالۍ پر مهال د افغانانو رښتینی خدمت کړی او افغانان د هغوی له نیک چلند څخه منندوی دي. د خوست ولایت مقام څخه خبرې شوې خبرپاڼه کې د والي له قوله راغلي چې دوی وروستیو کې افغانستان سره د پاکستان لخوا په اړیکو کې رامنځته شوې ترینګلتیا د پاکستان د ولسونو او سیاسینو دریځ نه دی، بلکې دا ستونزه د یوې وړې او شریرې کړۍ د نامسؤله کړنو پایله ده. د خوست والي دغه ورځ علما خپل مسؤلیت ته وهڅول او ویل د ټولنې د فکري لارښوونې د فتنو مخنیوي د امنیت ټینګښت ورورولۍ او یووالي فضا پیاوړتیا لپاره باید خپلې هڅې لا ډېرې کړي. د امریکا کانګرس پر عاصم منیر او شهباز شریف د بندیزونو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د کانګرس 44 غړو په پاکستان کې د ځپنې د زیاتېدونکو بهیره او د بشري حقوقو د خرابېدونکو وضعیت له امله د پاکستان پر لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ پر مشر عاصم منیر د بندیزونو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه امریکایي دیموکرات استازو په یوه لیک کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته استولې او له هغې د رواني ډسمبر میاشتې تر 18 نیټې د رسمي ځواب غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې غړو په لیک کې پر پاکستان د واکمنۍ د سختېدو سیاسي ځپنې او له پولې پورې فشارونو تورونه لګولي او ویلي دي چې د بشري حقوقو وضعیت په دوامداره توګه خرابېږي. په لیک کې یادونه شوې چې اپوزیسیون مشران د محکمې پرته بندي ساتل کیږي، خپلواک خبریالان د زورونې یا جلاوطنۍ سره مخ دي او په ټولنیزو رسنیو د نظر څرګندونې زندان ته رسوي. د لیک د متن له مخې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حالت په ځانګړي ډول اندېښمنونکی بلل شوی دی. د کانګرس د غړو په لیک کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی پر شهباز شریف او عاصم منیر د بندیزونو د لګېدو غوښتنه شوې او ټینګار شوی چې دوی او اړوندو چارواکو د سفري بندیزونو سربیره باید د هغوی شتمنۍ کنګل شي. د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت د افغانستان په اړه د نوې ډیلي او مسکو له دریځه هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانستان دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت د نړۍ ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو جوړولو غوښتونکی دی. ښاغلي فطرت د سیمې په هیوادونو غږ کړی چې د سیمه ییز ثبات ساتنې او اتصال لپاره د افغانستان سره مثبت تعاملات زیات کړي. یاد دې وي چې د پوتین او مودي له کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د افغان حکومت لخوا له ترهګرۍ سره مبارزه ستایل شوې ده. پاکستان مرکزي اسیا ته د خپلو مالټو او الوګانو لیږد لپاره د ایران لاره کاروي. د پاکستان حکومت د ایران له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د مالټو او الوګانو صادرولو اجازه ورکړه. د بي بي سي اردو څانګې ریپورټ کې ویل شوي د پاکستان سوداګري وزارت په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې د صادراتو اوسنۍ پالیسي له مخې د سږني موسم لپاره دا اجازه ورکړل شوې. تیر موسم کې د پاکستان مالټې او الوګان د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته ولېږدول شوې، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا وروستیو کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې وتړل شوې او د وارداتو صادراتو لړۍ هم په ټپه ودرېده. پاکستان کې د صادراتو اړوند شمیرې ښیي چې پاکستان تیر کال د 22 میلیونو ډالرو ارزښت 55,000 ټنه مالټې صادرات درلود. د شنونکو په وینا چې د افغانستان پر ځای د ایران لاره پاکستان ته قیمت پریوزي. په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت، قاچاق او کرکیله نږدې صفر شوې. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معین د منځنۍ اسیا هیوادونو د سیمه ییزو معلوماتو او همغږۍ غونډه کې ګډون وینا کړې ده. عبدالرحمن منیر ویلي په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت، قاچاق او کرکیله نږدې صفر شوې او د غړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کړی. د کورنیو چارو وزارت نن شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې معین عبدالرحمن منیر ګډونوالو ته په افغانستان کې د نشهیي توکو سره روانه مبارزه تشریح کړې. نوموړي د نشهیي توکو سره د مبارزې له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي ترڅو دا شومه پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان څخه پاکه شي.
پښتونخوا کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې. په پاکستان کې افغان کډوالو BBC ته ویلي له نور ایالتونو وروسته اوس په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. تر دې وړاندې په دې ایالت کې له افغان کډوالو سره نرم چلند کېده او چارواکو یې پولیسو ته لارښوونه کړې وه چې افغان کډوالو ونه ځوروي. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي یا فدرالي حکومت له مخکې امر کړی و چې ټول غیر قانوني کډوال چې اوس پکې د POR او ICC کارت لرونکي هم شامل دي له دې هېواده باسي. پېښور کې د BBC خبریال رحمان الله وایي اوس په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم کډوال نیول کېږي. د کاروبار اجازه نه ورکول کېږي او د هغو ښوونځیو مسؤلینو ته چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي امر شوی چې افغان زده کوونکي له خپلو ښوونځیو وباسي. د BBC خبریال وایي له دې مخکې به هغو افغان کډوالو چې په پنجاب یا نور ایالتونو کې به پولیسو ځورول په خیبر پښتونخوا ایالت کې به یو ډول پناه اخیسته. په پنغالو کې به پاتې کېدل یا به یې کورونه په کرایه موندل. خو اوس پر خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت له لوري فشار دی. تیره میاشت کې د خوراکي توکو بیه 2.3 سلنه لوړه شوې. د احصایې معلوماتو ادارې ویلي چې د روان کال په لړم میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 2.3 سلنه لوړوالی راغلی دی. خو د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجې او له افغانستان سره د پاکستان د ټولو سوداګریزو لارو بندېدو په دوام د احصایې معلوماتو ادارې اعلان کړی چې په تیره لړم میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 2.3 سلنه لوړوالی راغلی دی. بیا د ادارې ویلي چې په میاشتني ډول د لګښتي توکو د بیې ارقام تحلیل او ارزولي چې له مخې په لړم میاشت کې د غلو دانو بیه 1.3 سلنه، د غوښو بیه 1.6 سلنه، د سبزیو بیه 2.1 سلنه او د میوو په بیه کې 1.3 سلنه زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه یادې ادارې ویلي چې د غیري خوراکي توکو له ډلې د درملو په بیه کې 14.9 سلنه او د استوګنې شاخص کې 3.5 سلنه زیاتوالی راغلی دی. غزه کې 240,000 تنه بیړني جراحي عملیاتو ته اړتیا لري. د غزې روغتیایي سرچینو ویلي چې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله شاوخوا 170,000 فلسطینیان ټپیان شوي چې د ډلې 240,000 تنه بیړنیو جراحي عملیاتو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د غزې روغتونونه د روغتیایي تجهیزاتو د جراحي عملیاتو لپاره د اتاقونو او دغه راز مسلکي ډاکټرانو له جدي کموالي سره مخ دي. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې روغتونونو کې شته امکانات د دغه شمېر ټپیانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.